بسم الله الرحمن الرحیم. د هرات ملي ټلویزیون قدرمنو لیدونکو په سلامونه مو هرکلی کوم. نن درېنۍ سهشنبه د 1445 هجري سپوږمیز کال د محرم الحرام د میاشتې 28 نیټه ده چې د 1402 د زمري د 40 نیټې سره سمون خوري. ستاسو پام د دې مهال خبري ټولګې ته راګرځوم. په سر کې د څو خبرونو سرټکي. د اسلامي امارت د بریا دوهمې کلیزې په مناسبت په هرات کې د یوې سترې غونډې جوړېدل. په دې غونډه کې د مجاهدینو د زړورتیا او اقتصادي پرمختګونو په اړه خبرې وشوې. د اسلامي امارت د بریا په اړه په هرات پوهنتون کې د غونډې جوړېدل استادانو او محصلینو پر لاسته راوړنو خبرې وکړې. او د اسلامي امارت د حاکمیت را وروسته د پرمختګونو یادونه خلکو د دې پرمختګونو هرکلی کړی دی. او اوس هم پام وکړئ بشپړ خبرونو ته. د افغانستان اسلامي امارت د بریا د دوهمې کلیزې څخه په هرات کې د دولتي ادارو مسؤلانو او خلکو په حضور سره لمانځنه وسوه. د سیمهیز ادارې مسؤلان وایي چې حکومت په تیرو 2 کلونو کې په بیلابیلو برخو کې لکه امنیت او اقتصاد په برخو کې لاسته راوړنې لرلې دي. د بل لوري یو شمېر خلک وایي د اسلامي امارت په 2 کالو حکومت کې امنیت ټینګ شوی، فساد له منځه تللی او پرمختیایي او اقتصادي پروژې تر لاس لاندې نیول سوي او ترسره سوي دي. پام وکړئ په دې هکله برابر کړي رپورټ ته. په هرات کې د افغانستان اسلامي امارت د بریالیتوب د دوهمې کلیزې څخه لمانځنه وسوه. د هرات سیمهیز ادارې مسؤلان وایي چې د ولس او اسلامي امارت مجاهدینو 100 کلن جهاد پایله ورکړه او اوس بشپړ اسلامي نظام په هیواد کې حاکم شوی دی. با 20 سال مبارزه انشاءالله گام‌های استوار مجاهدین جان برکف از سمت شمال گرفته تا هرات برای زیربناهای قوی اقتصادی در حال انجام است که انشاءالله به یک شکوفایی و استقلال و آزادی لازم اقتصادی هم روزی برسیم که همه وطنداران ما دیگر هیچ رنجی در این سرزمین نداشته باشد. خود پیشروی شاروالی هرات هم تاریک بوده. در بخش سرسبزی شما شاهد بودین و در بخش اسفالت جاده ها و کانکریتریزی کوچه ها شما دیدین که چی، یعنی ساحات مرکزی شهری هم متفتیده بود. ولی ما نمیگویم که این کار تنها شاروالی کرده. در این کارها و در این دستاوردها همه ادارات زیرفت و خصوصا شخص والی صاحب ما شریک بوده. دغه مسؤلانو د امنیت تامین، د اداري فساد پر وړاندې او نشهیي توکو پر اړوند مبارزې او د سترو پرمختیایي او اقتصادي پروژو پلي کېدل د اسلامي نظام د مهمو لاسته راوړنو څخه بللی دی. چون در نظامی که عدالت اجتماعی حاکم باشه، در نظامی که در او زورآورترین انسانها با همراه یک انسان عادی مساوی باشه و جوابگو باشه، این نظام باذن الله جل جلاله دوام میکنه و پایدار خواهد بود. این ما با عنوان یک اعلان عمومی به ملت عزتمند هرات میگم، هر عالم در هر مسجد، هر خطیب ما، هر مدرس ما، هر امام 5 وقت ما هم سمع شکایات است، هم شورای علما است، هم محکمه نظامی است، هم نماینده مستقیم امارت است، هم نماینده مستقیم امیرالمومنین و والی هرات است. هر کسی از شما در هرات اگر خدای ناکرده کسی از نام زیبای امارت اسلامی افغانستان در مرکز و در ولسوالی ها سوء استفاده میکنه و کسی را مورد اذی یا آزار قرار میده، میتونه به نزدیکترین مسجد به مولای امام خود مراجعه کنه و مولای امام و وکیل و گذر به اسرع وقت مشکل را به ما میرسونه و به اسرع وقت مشکل به جایی که باید برسه خواهد رسید. د اطلاعات او فرهنګ وزارت نشراتي معین د فرهنګي او اقتصادي طرحو د پلي کېدو په اړه د اسلامي امارت مشرتابه د زیار څخه قدرداني وکړه. همدا ډول د قدرت د جزیرو ختمېدل، تعصب و قوم پالنې و سمت پالنې ته، یعنی دا هغه څه د اسلامي امارت هغه مثبت پوینټونه و نکات چې د اسلامي امارت د راتلو سره نظام وکولای سو په یوازې ځان باندې زموږ د بودیجې تامینول د داخلي عوایدو څخه تاسو پوهیږئ په تیر نظام کې 15 سلنه بودیجه هغه د بهرنیو د خوا څخه تمویلېدل.
د ښاروالیو په سطح باندې که وګورو د کابل څخه نیولې تر مزار او تر هرات دومره کار سوی چې په تیرو کلونو کې نه و سوی. دا بل لوري یو شمیر د دین عالمانو عامه خلکو او سنتکارانو ویلي چې د اسلامي امارت د حاکمیت راوروسته ډیری سنتي او اقتصادي طرحې تر لاس لاندې نیول سوي دي او زیار ایستل کیږي چې نور ستونزې هم لرې سي. این روز مبارک و این دومین سالگرد پیروزی امارت اسلامی افغانستان که همانا پیروزی واقعی برای تمام مسلمانان دنیا هست. شکی نیست که در هر جای دنیا مسلمانی باشد به سرکوبی ابرقدرت جهان که آمریکا باشد که همانا در دنیا ادعای خدایی میکرد، هر مسلمانی در هر گوشه از دنیا که باشد همانا بسیار خوشحال شده است به همگی تبریک بگیم. اگه ملت یک پارچه متحد انما المؤمنین اخوه ساختیم، یک قدرت پاور نیرومند ناشکن میگردیم به چشم دشمنان جهانی که هزارها نقشه و دسایس علیه کشورهای اسلامی دارند. رهبری امارت اسلامی افغانستان در حال ترتیب و تنظیم دولت جدید در افغانستان بودن، باز هم برنامه‌های کوچک، متوسط و حتی برنامه‌های بزرگ و بنیادی اقتصادی در 2 سال گذشته برداشته شده که یا همه از جمله دستاوردهای بزرگ هست و در آخرین لحظات که وقت شما بزرگواران را نگیریم که شهرک صنعتی هرات که در کنار سایر افتخارات هرات جزء افتخارات هرات گردیده بود، متاسفانه در اواخر حکومت جمهوریت در حال رکود بود و 70% از کارخانه‌های شهرک صنعتی شما مطلق به رکود مواجه شده بود که با آمدن امارت اسلامی افغانستان با زمینه سازی و بسترسازی برای رشد و توسعه اقتصاد و صنعت در افغانستان، ما امروز شاهد فعالیت بیش از 600 فابریکه در کل هرات هستیم. د یادمنې وړ ده چې د اسلامي امارت مجاهدینو یو شمیر زده کوونکو او نورو د دې ورځې د لمانځنې په مخه په ښار کې پریډ ترسره کړ. د اسلامي امارت د بریا د 2مې کلیزې څخه د هرات پوهنتون استادانو او محصلینو د لوري لمانځنه سوي. په دې غونډه کې ویناوالو د اسلامي امارت 2 کلنۍ لاسته راوړنو د بیان سره سم د هیواد په بیا رغونه کې د ټولو قشرونو پر ګډون ټینګار سوی دی. بیا هم برابر کړی رپورټ. په هیواد کې د اسلامي امارت مجاهدینو د بریا څخه 2 کاله تیر سوه. دلته د هرات پوهنتون استادان او محصلین په یوه غونډه کې سره راټول سوي ترڅو د دې ملي مناسبت څخه لمانځنه وکړي. د دې پوهنتون محصلین ټینګار کوي چې د اسلامي امارت د مشرانو د زیار په پایله کې په بیلابیلو برخو کې د هیواد د پرمختګ او ودې لپاره لارې چارې هوارې سوي دي او اوس اړینه ده چې ټول د یو بل ترڅنګ ودرېږو او زیار وباسو. فعلا در افغانستان انقلاب صنعتی در حرکته و ما و شما میبینیم آواز و تنین بازسازی و آبادی افغانستان هر روز شنیده میشه و امیدها و آرزوها روز به روز بیشتر میشه به آبادی و پیشرفت کشور. د بل لوري د هرات پوهنتون رئیس او استادانو د اسلامي امارت سترې لاسته راوړنې بیان کړي او د پوهنتونونو د اغیزمن رول یادونه وکړه. در قسمت بخش تحصیلات وزارت محترم تحصیلات عالی با تمام تلاش و جدیت تمام همواره کوشیده است که برنامه‌های مختلفی از قبیل اصلاحات نصاب درسی که و مسلکی با آراسته با نیازمندی‌های روز علمی روز یک پشت یکی دیگر نصاب‌های پانزه‌های مختلف پاس شده است که این یک گام حیاتی و اساسات است برای برگرداندن و برگشت اساتید بزرگوار کادرهایی که رفته بودند. اقدامات بسیار مهمی تشویقانه صورت گرفته و تعداد به اثر از او استادا آمدند و الحمدلله امروز مصروف تدریس هستند. نقش بسیار حساس، بزرگ، سترگ و واجبی که به گردن پوهنتون هست، این نقش برای مدیریت مفید و مثمر ثمر همه ابعاد زندگی در افغانستان بسازند.
دا راز د هرات د اطلاعات او فرهنګ رئیس هم په دې غونډه کې ټینګار وکړ چې اسلامي امارت په بیلابیلو برخو کې د ځوانانو د کدرونو او ظرفیتونو څخه ګټه اخلي. برای ثابت ساختن یک افغانستان قوی ما به این کتله عظیم علمی نیاز اشد داریم. هیچ کسی از بزرگان امارت اسلامی افغانستان، هیچ کسی، ما قبل از عید سعید اضحی که خدمت عالیقدر شیخ امیرالمؤمنین حفظه الله مشرف شدیم، یعنی صحبت‌های از اونا در قالب ساختن افغانستان کاملا پیدا بود که به تاجر ملی نیاز هست، به انجینری که علم و استعداد داره نیاز هست، به طب ضرورت هست، به ساینس ضرورت هست. د یادونې وړ ده چې د اسلامي امارت د بریا راوروسته د 1400 کال د زمري پر 24مه په هیواد کې ستر بدلونونه رامنځته شوه. د افغانستان اسلامي امارت د بریا څخه د 2 کالو په تیریدو سره د هرات خلک په دې موده کې د یو زیات شمیر فعالیتونو څخه هرکلی کوي. د هغوی په وینا د امنیت پوره ټینګښت، د سلهاو پرمختیایي پروژو پلي کېدل، د روږدو راټولېدل او خلکو ته د مناسبو خدمتونو برابرول او دا راز د پانګوري او صنعت پرمختګ هغه مهم فعالیتونه دي چې په وروستیو 2 کلونو کې ترسره شوي دي. پام وکړئ په دې هکله برابر کړي راپورټ ته. په هیواد کې د اسلام امارت له بریا پوره 2 کاله تیر سول. له دې ملي ورځې سره هممهاله د هرات ښاریان وایي چې په دې موده کې د امنیت د تامینولو، د پرمختیایي پروژو د تطبیق او د حکومتي ادارو لخوا ښاریانو ته د خدمتونو د وړاندې کولو په ګډون په بیلابیلو برخو کې زیاد فعالیتونه ترسره شوي دي. شب و روز مجاهدین امارت اسلامی کار میکنن، با ما همکار بودن و هستن. شب و روز ما با خدمت اینا بودیم و هستیم. واقعا تمام مجاهدین امارت اسلامی به چک پاینا برخورد خوب همراه ملت دارن و به در حساب امنیت شب و روز به گزمه پیرو و گزمه به کوچه ها و خدمت مردم بودن و هستن. در طول همه 2 سالی که امارت اسلامی افغانستان آمده، خصوصا در طول 1 سال انشالله که کارهای خیلی خوب و شایسته شورالی هرات به مردم کرده، از نگاه سرکسازی، از نگاه تنظیف، از نگاه به اصطلاح توسعه شهر، به اصطلاح از نگاه همه چیز مردم رضایت و مطمئن می‌داره. د هرات ښاریان په دوام وایي چې په تیرو 2 کلونو کې له ښار څخه د زرګونو روږدو کسانو راټولول او په هیواد کې د کوکنارو د کښت بشپړ له منځه وړل بېساري دي. د دې ترڅنګ د هرات یو شمېر صنعتکاران هم ټینګار کوي چې د اسلامي امارت په 2 کلنه واکمنۍ کې د پخوا په پرتله پانګونې او کورنۍ تولیداتو ته ډېره پاملرنه شوې چې په نږدې راتلونکي کې به په بیلابیلو برخو کې د ځان بساینې شاهدان واوسو. انشاءالله که روند رشد سرمایه گذاری رو به افزایش هست و اطمینان تجار و سرمایه گذاری که فعلا به خارج از کشور سرمایه گذاری کردن بیشتر میشه و انشاءالله برای شما با اطمینان گفته میتونم که در ظرف 1 سال آینده انشاءالله تمامی سرمایه گذاران و تجاری که در خارج از کشور به سر میبرند انشاءالله به کشور برمیگردن و در عرصه‌های مختلف سرمایه گذاری میکنن. با قدرت رسیدن امارت اسلامی امنیت الحمدلله خوب شده. کارهای زیربنایی اقتصادی از جمله ترمیم شاهراها و استخراج معادن سرعت گرفته. پول افغانی ثبات خود حفظ کرده و مهمتر از این که اراده قوی سیاسی برای مبارزه با فساد وجود داره و تا اندازه زیادی با فساد مبارزه صورت گرفته، با مواد مخدر مبارزه صورت گرفته. الحمدلله هیچ معتاد را ما در شهرها نمیبینیم. له بل خوا د هرات سیمهیز مسئولان هم خلکو ته ډاډ ورکوي چې اسلامي امارت د روان وضعیت د ساتلو او د خلکو د اقتصادي وضعیت د ښه کولو هڅې کوي. امارت اسلامی افغانستان هم خود متعهد به تمام آرمان شهدا و آرمان مقدس اسلامی میداند. در کنار از او برای تامین امنیت و برای برداشتن مشکلات اقتصادی گام‌های اساسی را برمی‌دارد و ما مطمئن هستیم انشالله با رفع مشکلات اقتصادی افغانستان وضعیت امروزی که به لحاظ اقتصادی کدام رنج که مردم ما میبره انشالله ای را شاید نخواهد بودن. د امنیت بخش کې به زه تاسو ته ووایم چې د اختطاف پدیده
چې دلته یو تجارت و او د اختطاف پر سر باندې تجارانو پر سر باندې تجارت کېدی په اختطاف کې دا و صفر ته رسېدلې. موږ یو نیم کال کېږي چې تر اوسه کامیاب اختطاف نه لرو. دغه رنګه د صنعت او تجارت بخش کې موږ سهولتونه ایجاد کړي دي او لا هم هڅې روانې دي. د یادولو وړ ده چې د 1400 هجري لمریز کال د زمري د میاشتې په 24 نیټه د افغانستان د اسلامي امارت غښتلي مجاهدین په دې وتوانېدل چې له څو کلنې مبارزې وروسته د غربیانو لخوا د هیواد 20 کلن اشغال ته د پای ټکي کېږدي او په ټول هیواد کې اسلامي نظام تطبیق کړي. او اوس هم پام وکړئ د سبا ورځې د هوا حالاتو ته. ګرانو دوستانو د ما سلامونه ومنئ، شپه مو په خیر. اوس هم پاملرنه وکئ د سبا ورځې د هوا حالاتو ته. چهارشنبه هرات شهر المر 11 درجه 2 تیتای 14، غوریان المر 11 درجه 2 تیتای 18، کروخ المر 11 درجه 9 تیتای 15 او پشتون زرغان المر 11 درجه 15 تیتای 18. قدرمن لیدونکو دا و د دې مهال خبرونه. اوس په پای کې یو ځل بیا پام وکړئ د څو خبرونو سرټکو ته. د اسلامي امارت د بریا دوهمې کلیزې په مناسبت په هرات کې د یوې سترې غونډې جوړېدل. په دې غونډه کې د مجاهدینو د زړورتیا او اقتصادي پرمختګونو په اړه خبرې وشوې. د اسلامي امارت د بریا په اړه په هرات پوهنتون کې د غونډې جوړېدل استادانو او محصلینو پر لاسته راوړنو خبرې وکړې. او د اسلامي امارت د حاکمیت راوروسته د پرمختګونو یادونه خلکو د دې پرمختګونو هرکلی کړی دی. درنو محترم لیدونکو دا و د دې مهال خبرونه چې ستاسو درنو حضور ته وړاندې شوه. تر بیا مو په لوی او بښونکي خدای سپارم. هر چیرې چې اوسئ خوشحاله شپې ولرئ.